ته اوس خبر یې علي جان چې ته خپله د اهل بیت و توهین او سپکاوی کوي نو د الله بنده یعنی ګوره مسلمانانو دا علي جان غوږ سه اوس لیغ واوره ګورې مسلمانانو دی وایي چې چا د رسول الله لور ته تکلیف رسولی ده که نه دا خبره کوي که نه او اندسی به اندینی بل دغه کسانو نی بل لعنت کوي صبر دغه تکلیف خو امام علي رضی الله فاطمه رضی الله ته رسولی ده چې صحابه و دا وهله او غي دفاع نه سوی کولی څوار سواله علي رضی الله ته رسولی ده ځکه د خپلې ښځې دفاع یې نه ده کړې کسی کام کسی ستاسې دیوه دی خو بهادر مخکې د پیسې داسې کسان راسي چې په خبره پوهېږي او یو دوه خبرې مو زده وي چې ته کومه خبره کوي په هغې کې قسم په خدای که قدم رانه واخلي د خدای په فضل سره دا د علي حیدر بچی ده دا د فاطمه زهرا بچی ده ټول عمر د رسول الله ګوره علي جانه ته خپله د رسول الله د لور توهین او سپکاوی کوي ته خپله د اهل بیت و توهین او سپکاوی کوي چوت رسولی وي نالت به رسا کوي چوت رسولی څوک نن ورته رسوي په غدیم لعنت وي چې چا پرون ورته رسولی په غدیم لعنت وي چې چا 1400 کاله مخکې ورته رسولی په غدیم لعنت وي بشمار لعنت بر دشمن زهرا بعد دا څه لایف سټای خپلو ځانو باندې لعنت وایه څه ورځاله دي زه بس دغه یې در زده کړي دي نن په دې خبره ځان پوه کړی دا ای مسلمانانو دغه خلق موږ ته وایي تاسې دي دا اوس وګورئ مسلمانانو په مخامخ د امام علي رضی الله توهین وکړل که یې ونه کړل وایي فاطمه زهرا رضی الله عنها خلق چې چا ضرر او تکلیف ورته رسولی تاسې دې په خدای قسم بابا عبدالرحمن صاحب د تاسو ښځه چې څوک وږي او ته دفاع یې ونه کړې دا ضرر د خپلې ښځې ته رسول دي که نه دي عمر جان دا دي که نه دي افغان صاحب دا دي که نه دي الله اکبر دا هی دی الله بندگانو یو داسې انسان راسي ګورې 2000 مسلمانان دي دلته مو د باډه چنار مسیران ناس دي اغاګان ناس راسي نن اتفاق در سره وکړم راسي چې ته چیغې بغاري وږې شپه ورځ چیغې بغاري در اخیستلې دي راسي نن خبره اتفاق در سره وکړم ته وایې د موږ مذهب مه چېړه راسه یوه خبره دا ومنه د دې ټولو مسلمانانو په مخ کې چې نور به د رسول الله د صحابه و د امهات المؤمنین و توهین نه کوو ولې نه یستیار ولې ځان نه تیارویه منه یې ما نه مې د در باندې منلي مې منه توهین او سپکاوی به یې نه کوې راسه میدان ته راسه را حاضر سه و داسې انسانان راسي کنزلماران مه راځي ځکه د تاسو دغه کمپنۍ ټوله د کنزلو ده داسې انسان راسي چې هغه لږ انسان وي لږې خبرې زده وي او په خبرو پوهېږي